بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږیشتم د می کال 2016 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات ټول نړیوال دي. د تاسو ته معلومه ده چې د ایران او د امریکې دا شخړه ورځ تر بل رنګ اخلي، نوې لوبې شروع کیږي، نوې دامونه کېښودل کیږي، نوې لارې جوړیږي چې په ډیرو مسلمانان بې خبره او مسلمانان تاسو ته معلومه ده دونه ساده لو شوي دي چې دوی د آینده پلان یو نه لري. په د اسلامي نړۍ کې هیڅ اسلامي ملک دی د آینده پلان نه لري. دا د مسلمانانو د اسلامي نړۍ لویترین ضعف ده او د غربي نړۍ او د کفارو یو برتري همدا ده چې دوی همیش د 15 کالو پلان مخکې نه لري. ته یو دام نه ځان خلاص که په بل دام کې دی اچي، د بل دام نه ځان خلاص که په بل دام کې دی اچي. نو د ده لپاره راځو په دغې موضوعاتو باندې چې نوي څه پلانونه دي، څه خبرې دي، په دې خبرې کوو او په وړو جزیاتو باندې دی راځو. نن د جهادي خبرونه ډیر کافي ډیر زیات وو. تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې دغه ډیر زیات تیز شوی دی د ازادي غوښتونکو مجاهدینو. خو نن په دغه موضوعاتو باندې ایله دغه وخت زما دغه شي، انشاءالله سبا به بیرته جهادي خبرونه هم راواخلم. څرنګه چې تاسو معلومه ده عاصم منیر کله چې د ایران نه راغی نو هغه دا ادعا وکړله چې 90% مسله موږ حل کړې ده او مخکې م وړې ده او مسایل په حساب حل دي. مګرم که موږ چیرته تاسو د خپله غربي نړۍ یو لوی تحلیلګر چې د خپله د په حساب د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری دی او د امریکا د استخباراتو د وزارت دفاع پخوانی مشاور دی ډګلس مک ګریګور خبرې واورو. هغه وایي چې نه ډیل شوی دی، نه معامله شوې ده، نه معاهده شوې ده او دا ټول راپورونه چې دي دا دروغ او پروپاګند په شکل کې دنیا ته وړاندې کیږي. دنیا لګیا د دوی وی غولوي او دا بیا یو بل تشریح ورکوي. هغه دا وایي چې چون دا خبرې مستقیما نه دي، دا غیر مستقیما دي او پاکستان د یو پوسترسان په شکل کې کار کوي. چون پاکستان په دغه ناکامي کې خپله ناکامي ګڼي نو د دغه پوسترسانۍ په دور کې چې دغه اسناد تبادله کوي دا میډیا ته ځینې خبرې لیک کوي او اکثرا دا خبرې دروغ وي، رښتیا نه وي. دا د لپاره چې ځان کامیاب وښیي، کریډټ واخلي، نړیوال سټیج کې نړیواله میډیاګانو ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه غلط راپورونه ورکوي. نو دی دا وایي چې د ده نه پاکستان غواړي دا کوشش وکړي چې ګټه واخلي، خو دا به پاکستان ته په آخر کې ډیر ضرر وکړي ځکه چې دا د حقایقو نه لرې خبرې دي. او د همدې خبرې په تایید باندې اسماعیل بقایي د ایران د وزارت خارجه ویان د بهرنۍ چارو وزارت ویان وایي چې خبرې ادامه لري خو هیڅوک دا ادعا نشي کولی چې تفاهم نهایي شوی دی یا مشکلات له منځه تللي دي. مسایل تر اوسه خپل پر ځای دي، خبرې روانې دي او متضاد بیانونه د امریکا او د اسرائیل د خوا نه راځي چې دا ستونزه زیاتوي، مشکلات نه حلوي. یعنی اسرائیل او امریکا مشکلات ستونزې زیاتوي، کموي یې نه. د هغې اشاره دې خواته ده چې تاسو ګورئ امریکایانو دا دغه وکړه چې د تړون په هکله خبرې شوي دي او د اسلامي نړۍ د مشرانو سره خبرې وشولې، خو په هغه خبرو کې چې څومره هغې نه رضایت واخیسته او هغې ټول ورسره دا تایید کړله چې شاه سلمان هم پکې و، شاه عبدالله هم پکې و، د خلیفګان هم پکې و، اردوګان هم پکې و، السیسی هم پکې و، عاصم منیر هم پکې و او دارنګې تاسو وکتل چې د بحرین خلیفه هم پکې و، د قطر خلیفه هم پکې و، د امارات متحدې د عربي زید النهیان هم پکې و. دا ټول هلته ناستو دا خبرې شوي دي. په دې بادامونه یې چې ورته خواږه خواږه خوله کې اچول او هغې خولې اوبه پرېښودلې او خوشحاله و، په اخر کې ورته زهر قطره وراچولې وه او دی ورته ویلي و چې دغه څه چې تاسو دلته ناست هستئ تاسو به ټول د ابراهیم دا تړون چې دی ابراهیم اکارد چې دی ورته وایي دا به امضا کوئ، چې څوک دا امضا نه کړي د ایران سره دا معامله به نه کېږي.
یعنی بیرته په اخر کې یو قطره زهر ورکړي. خو خیر دې کې تاسو معلومه ده چې بحرین او امارات متحده عربي وخت نه ابراهام اکارد امضا کړی دی او قیمت یې ورته ادا کړ، ځکه چې چا ابراهام اکارد امضا کړی دغه اسرائیل ټول استعمال کړي دي، غلط امارات متحده عربي ته وګورئ څومره غلط استعمال کړ. اوس دوی دا دغه کړی دی چې دا کار به کیږي. نو ډونالد ټرمپ دا دام کېښود او خپل هغه ناکامیګانو ته یو لاره جوړه کړله او په معلومیږي چې دا دامې په ښکاره توګه پاکستان ته ایښی دی، عربستان سعودي ته ایښی دی او قطر ته ایښی دی. دی ویلی دي چې دا معاهده مشروطه پرده ده چې عربي ملکونه ابراهیم تړون امضا کړي، پاکستان او اسرائیل په دې تړون باندې لاسلیک وکړي، د ایران او د امریکا تړون به امضا کیږي، پاکستان، عربستان سعودي او قطر به د اسرائیل په رسمیت پیژني او تړون به ورسره امضا کوي. او په دې متعلق باندې لنسی ګراهام د کانګرس غړی او د جمهوریت خواو غړی او همدارنګ د اسرائیل لابیګر هغه ویلي چې دا ډیر ښه شرطونه دغه ایښي دي ډونالد ټرمپ او ډیر زیات یې خوشحاله دی او ویلي دي چې دا درې ملکونه که دا کار ونه کړي درې واړو ته باید کلکه سزا ورکړل شي، داسې سزا چې د درې واړو په یاد وي، یعنې د ایران نم بتره. او تاسو ته معلومه ده دا خبر ما بار بار کړې ده چې پاکستان د دغه معاملې په نهایت کې خیر نه ګوري، دا به سزا ګوري او بده سزا به ګوري او دا به بیا خپله حیرانېږي چې په ژوند کې به نور داسې اقدام نه کوي چې دا ځان لوی کی او نړۍ ته ځان مخکې کي. د ده به دی بد رقمه سزا ګوري. همدارنګه د دې مسلې مخالفت په خپله د دې دغې چې د اوربن مخالفت په حزب د جمهوریت خواهانو کې هم اوس شروع شوی دی او هغې غواړي چې د ډونالد ټرمپ نور د دې جنګ مخه ونیول شي. اوس خپله د جمهوریت خواهانو دا ګوند چې دی په دوی سو تقسیم شوی دی او دا د ډونالد ټرمپ لپاره خطرناکه په دې دی که دغه داسې شي چې کانګرس کې دا منعکس شي او د کانګرس 10 غړي د ډونالد ټرمپ په خلاف شي او د دموکراتانو سره لاس یو کړي، هلته تغییر په رایو کې راځي، چې تغییر په رایو کې راغی چې کوم بل دموکراتان مخکې کړي نو د جمهوریت خواهانو ته ډېر لوی صدمه رسي، ډونالد ټرمپ ته صدمه رسولی شي. همدارنګې رویټرز دا خبر ورکوي چې قالیباف، عراقچي او عبدالناصر همتي قطر ته تللی دي او د بعضې اوازې دا وایي چې دوی تللی دي چې د پیسو په معامله کې. دوی صرف د پیسو په معاملې ته نه دي ورغلي، د پیسو معامله خو دا ده چې امریکا ومنله سیده بانک کې ورته اچوي، پیسې د دغې نه سویلي کوریا نه منتقلې شوي دي قطر ته، 2 میلیارډه دي، هغه به انتقال شي او آینده کې چې کوم یو نور امریکا مني هغه به منتقل شي. خو د ایران پیسې دي صرف دوی بندي کړي دي او اوس ورته بیرته ورکوي او هغې اچوي. دا خو د دې لپاره دوی نه دي تلي، دوی د ده لپاره تلي دي چې که چېرته دا خبرې چې پرون عربي ملکونو سره امریکا کړي دي او د دې نه یو هم اشتباه وکړي او په دې لاره لاړ شي، دوی د تباهي خواته ځي. د ابراهیم اکارد ته هر یو چې ننوځي ځان تباه کوي. د ده لپاره ایران د خپل د یورانیمو د مسلې د صحبت لپاره مځي، د آینده د سیمې دغې د تنګي هرمز په مسلې لپاره مځي، ځکه چې د قطر دا مهم ملکونه دي او قطر چې دی د عربستان سعودي ته هم خبره انتقالولی شي، امریکې ته هم کولی شي او ایران سره هم خبره کولی شي. دا یو داسې منځګړې غونډۍ د ده لپاره دا سفر د دوی هلته ډېر زیات مهم دی. همدارنګه ایران ادعا کړې ده چې دوی خپل د هوایي سیستم د دفاعي دا چې دی ډېر پیاوړی کړی دی او وایي چې دغه کوم سیستم چې د دفاعي هوایي اوس ایران لري په اول او دویم جنګ کې، یعنی په روسه کال جون کې او سه کال په اپریل کې دوی دا سیستم نه درلوده، اما اوس یې ترلاسه کړی دی. وایي چې اوس موږ هر نوع دفاع خپل کولی شو. د همدې علت په اساس باندې یو فروند دغه چې وه د ډرون تیاره چې د رادار ګریزه وه چې پخوا به دا راتلله ایران فضا ته او ایران به یې وهه، ایران به دا نه شو وهلی ځکه د هغه رادار کې ښکاره کېدلی نه او ایران سیستم دغه و.
د دې نه یو دانه دوی په د هرمزګان په سیمه کې را نسکوره کړې ده او ایران دا کړې ده چې دا ډرون اسرائیلي رادار ګریزه یعنی د رادار نه چې تیښته کوي رادار کې نه ښکاري دا د هغوی ډرون او د وهلی دی په کامیابۍ سره را نسکور کړی دی او د دې هغه حصې چې پاتې دي د دغې لپاره د تحقیقات لپاره لابراتوار ته وړي دي. یو بل د ډرون تیارۍ د قشم جزیرې په سر باندې را نسکوره کړې د ایران او ویلي دي چې د ده لا معلوم نه دی چې دا د کوم خوا نه راغلی او د چا ډرون دی دا لا معلومات نه دی شوی خو دا دوی را نسکوره کړې ده هلته د ده معلومات هم د دوی لاسته ور روان دي. همدارنګې د ایران او د امریکې د کشتیګانو ترمنځ پرون انخته شوې ده او د امریکا جنگي کښتیګانو ایرانیانو ډیر کلکې وهلي دي او پیسه په شی تنبولي دي او ایرانی کشتیګانې د تنګي هرمز نه په دې جنگ په نتیجه کې روغې وتې دي او د هند او د چین خواته حرکت کړی دی تللی دي چې دا یو بل دغه دی لوی بدلون دی په دې سیمه کې چې د خپل ځان نه دفاع کړی ده مقاومت کړی دی او هغه یې راپرځولی دي. همدارنګې دلته چې تاسو ګورئ چې امریکا د دغې خبره کوي د ابراهیم د کارت خبره کوي دا په دې مناسبت کې چې دغه 15 تاریخ چې پرون ورځ وو 15 د می دا د اسرائیل د لبنان نه د ماتې هغه ورځ ده چې د 18 کاله هلته ظلم و بربریت یې وکړه چې 1982 کې ورننوتي و لبنان یې نیولی و او هلته کورنۍ جنګ شروع کړی و تر 2000 کاله پورې چې بیا هلته معاهده وشوله په 15 د می باندې دوی ووتل او ناکامه شول. نن د هماغې دغې لپاره چې دوی اوس بېرته په لبنان کې دي او دلته د ابراهیم کارت خبره کېږي چې دا ټول غلامان کې او په دې رقم ته لبنان له منځه لاړ شي. دا 15 د دغې تاریخ په دې رقم سره چې ته پرې پوه نه شو ځکه ډېر خلک دې تاریخونو دې ته خو نه متوجه کېږي هغه وایي دا خو عادي ورځې دي اما د امریکایانو ته اسرائیلیانو ته خو دا ټول معلوم دي کم ورځ کم تاریخ کم شی شوی دی څه شی باید وکړي خپل منځ کې سره پوهي دا اقدام سره دوی کړی دی. همدارنګې د راځو د دغې ته چې په ترکیه کې د رجب طیب اردوګان په خلاف باندې خلکو قیامونه زیات شوي دي تظاهرات ډېر زیات شوي دي حکومت او پوځ په هغې باندې ګاز او د هغې استعمال کړی ډېر کسان یې نیولي دي او د ده لمن ورو ورو په لویېدو ده چې زه دا ګورم چې ده کې هم ممکن د اسرائیل و دی لاسي ځکه چې دی کوم مملکت چې اوله کې دا کوي دارنګې لکه ایران کې چې وکړل بیا پس ته پکې نظام بدلون راولي بیا د خپل د خوښ کس راولي بیا دا کېږي ځکه طیب اردوګان نه دوی دومره سره دی چې دوی سره پټه لاره لري غلامې دی خو ځان اسلامي کوي ډېر ولو که مسلماني که نه نو د هغې نه دی خپل کس غواړي داسې کس را غواړي چې په ظاهر او په دننه دی کسي او دوی ته هېڅ کوم ستونزه جوړه نه کړي. همدارنګې د ایران د سرحدي پولیسو یا نظامیانو په هغه افغان مهاجرینو چې د افغانستان نه هغه ته اوښتل ډزې پې کړي دي هغې تسلیمېدو لاسونه اوچت کړي دي د هغه باوجود ډزو ته ادامه ورکړل شوې ده ډېر زیات افغانان په دغه مهاجرت په دغه کې وژل شوي دي او د ده په متعلق تر اوسه کوم داسې خبر نه دی راغلی چې اسلامي امارت څه دریځ ونیوه دوی به کوم هیئت هلته لیږي د جمهوري اسلامي سره په دې متعلق خبر کوي ځکه دا ښکاره یو ظلم دی بربریت دی او په مهاجرینو باندې ډزې کول دا د نړیوالو قوانینو تخلف دی ځکه چې مهاجر یا څوک چې پناهنده کېږي تر هغه پورې چې د هغې سرنوشت او د ژوند دغه معلوم نه وي هغه امن کې دی او په هغې باندې دغه حمله او ډزې نشي کېدلی خو دا زموږ د ملت بدبختي ده چې د اسلام راشي بیا پکې د دنیادارۍ مسایل ختم کړي چې بیا د دموکراسي راشي بیا اسلام پکې ختم شي نو موږ حیران یو چې کله د ظلم د مسلمان ظلم شروع شي خلک وایي چې یاره هماغه دموکراسي ډېره ښه وه کفر دی کار څه دی بس که مونځ مې کوو که نه کوو هغه د الله حساب دی بیا چې دلته چې دموکراسي راشي چې ګوري د پردي غلامي ده پردي نظامي بیا ټول د جهاد خواته مخه کي
اله چې خاوره خپل د امریکا نه خلاصه کړي، د روس نه خلاصه کړي، بیا چې اسلامي نظام راشي هغه داسې اړتې پړتې شروع کړي چې منګه د 1990 هم اسلامي نظام وکته، منګه د طالبانو اسلامي نظام هم وکته، اوس هم ته ورته وګوره نه مکتب خوشې کوي، نه قانون اساسي ورکوي، نه نظام کې بدلون راولي، خپل ځان ته ستونزې جوړي. بیا چې سبا وویل چې والا دا خدا رقم ته شو هغه شو، خو د خدای لپاره د اصلاح او د انسان په لاره باندې ځان سم کړي چې کار سم شي. نو دا علت دی چې ته نظام نه سمې، د خلکو اولاد تعلیم نه لري، کار نه لري، هم ماجر کېږي، هغه چې ډزې خوري مې وژل کېږي، د ده پوښتنه چې د ملا هیبت الله نه ونه شي د چا نه کېږي، خو کېږي که نه. نو دغه مشر دی زعیم دی که نه، دغه نظام خو هماغې مخکې اچولی دی، د دغه شهیدانو پوښتنه خو به تېنه کېږي که نه. نو دا یو ډېره لویه ستونزه ده. هیله ده چې دا نظام وشي کولی شي د ایران نه د پوښتنه وکړي او د دغه شیانو مخنیوی وشي. په عین حال کې د یو خوا نه دوی زمونږه وګړي وژني، زمونږ د افغانستان مظلوم خلک وژني چې د مجبوریت نه مهاجرېږي، د بل خوا نه ایران دا دغه کړی دی چې دوی په افغانستان سره نظامي مرستې کوي او په اول قدم کې به دوی په افغانستان کې د ډرون طیارو جوړولو یو مرکز جوړوي چې دا په افغانستان افغان امارت اسلامي ته د ډرون جوړولو تولیدولو هغه دغه به هم ښیي او کسان به هم ټرینینګ کوي او د ده صنعت به دلته راځي او افغانستان به دا په آبادونه خپل د خاورې نه جوړولی شي. دا و زما د نن ورځې نړیوال خبرونه چې تاسو سم ته مې وړاندې کړه. هیله د برنامه واورئ، خوښې کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. په آخر کې یو خبر چې رانه پاتې شو هغه دا و چې مارکو روبیو هم هندوستان ته چې تللی او دعوه یې کړې ده چې د 500 میلیارډو ډالرو معاهده د ایران هندوستان سره کړې ده او هندوستان په آینده 15 کلونو کې د 500 میلیارډه ډالرو په حساب راکړه ورکړه به د امریکا سره کوي. خو دا ډیره لویه غټه دایه ده او د دې متعلق د هندوستان د پارلمان د کانګرس ګوند د حکومت نه دا پوښتنه کړې ده چې دغه دومره لوی قرارداد 500 میلیارده چې نیم تریلیون شي، دومره دغه تاسو چې شي د امریکا نه په بیه اخلي چې تاسو دومره لوی قرارداد وکړه. د دې وضاحت یې ترېنه غوښتی چې پارلمان ته وکړي. خو مارکو روبیو په خپل ټویټر صفحه کې دا لیکلي ده چې دې لویه کامیابي ترلاسه کړې ده او دا تعهد یې د هندوستان نه اخیستی دی چې دوی د پټرولو د مشکل به هم حل کېږي، ونزویلا به پټرول دوی ته نفت به ورکول کېږي او بر علاوه دې نه دوی به د امریکا نه په کرنې ساحه کې او په صنعتي ساحه کې د خریداریګانې به کوي. په آینده 15 کالو کې 500 میلیارده یعنې کال 100 میلیارده ډالره ډېر زیات دغه ده، دا دوی تعهد سپارلی دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو د پروردګار عالمین په تسپارمه وما علینا الا البلاغ.